بے نبی پاک علیہ السلام عالمی او دائمی نبی دے. عالمی مقصد دا دے چې د ټول عالم د پاره دے، کاغه عرب دی او که عجم دی، که مشرق کی دی او که مغرب کی دی. او دائمی مقصد دا دے چې تر قیامت پوری دا نبی دے، دین پس بل نبی نرازی او دا عقیدہ ختم نبوت سره تعلق ساتي. بیا دا ټول انسانان د نبی پاک علیہ السلام امت دی، کاغه مسلمان دی او که کافر دی. دا خبر رمضان سره ذهن کې کیدی چې کافران هم د نبی پاک په امت کې راځي، لیکن امت په دوه قسم دی، یو ته امت الدعوه وی، بل امت الاجابه. دعوت ټولو ته شامل دی او اجابت مقصد دا چې چا قبول کړي، لکه عام مسلمانانو دی باندې شکر ادا کول پکار دی.